فیض محمد ځلاند څوک دی؟ سلامونه، جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسې به ښه یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو، مخکې له دې چې د فیض محمد ځلاند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم، هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانې وشرنګوئ ترڅو تاسې ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو، فیض محمد ځلاند لومړی په زرمت کې د امریکایي ځواکونو ترجمان و، بیا هلته پکتیا او پکتیکا کې د پی آر ټي هغه چې طالبانو غټ ځانمرګي پرې کول لوړپوړی مامور سو. تر هغه وروسته د ایساپ ګډو ځواکونو سره د همدې پی آر ټي ادارې لوی مامور وټاکل سو. دلته یې معاش تر $10,000 واوښت. مخکې 10,000 و. د هغه وخت باچا سلامت حامد کرزی و. د فیض محمد ځلاند دنده په پی آر ټي کې دا وه چې په کلو او بانډو کې د امریکا له لوري پراختیایي خو استخباراتي پروژو ته زمینه مساعده کړي. هلته یې خلک دې ته راماتول چې د امریکایانو پر وړاندې ذهنیت مثبت کړي. ورته ویل به یې چې دوی جوړولو لپاره راغلي دوستان مو دي او دا یې ښه ثبوت دی چې نن موږ ته پل، سړک او پلچک را جوړوي. ځلاند همداسې روان و. ښه ډالري او غوړ معاشونه یې اخیستل، ما سوا له غلاو څخه. تر هغه چې د هېواد باچا بدل سو، اشرف غني شو، د هېواد امنیتي او دفاعي پالیسي بدلیدونکې سوه. صلاحیت افغان ځواکونو ته ورکړل شو. د سولې خبرې تودې شوې. د امریکایي ولسمشر تر څنګ د هغوی پالیسي هم د افغانستان پر وړاندې بدله شوه. پی آر ټیانې ورکې شوې، ډالري معاشونه لاړل. لنډه دا چې هر څه بدل شول، نو طبیعي ده چې ځلاند هم ورسره بدل شو. هغه وخت چې دی د امریکایي ځواکونو سره په ځینو عملیاتو کې ترجمان و او هغوی چې کوم جنایتونه ترسره کول دی پرې غلی و. بیا چې د پی آر ټي مامور سو، عام پښتانه یې خطا ایستل او د امریکا استخباراتي منګولو ته یې ورغورځول. هغه وخت یې هم ناځوانه ضمیر سر پورته نه کړ، ځکه هغو وختونو کې د دې څخه ما سوا چې ډالر و، بلکې پالیسي هم همدغسې وه چې ځلاند به غلی وي. خو اوس چې چیرې افغان ځواکونو عملیات نه وي کړي، ځلاند وایي عام خلک یې مړه کړو. چیرې چې طالب پر سر نه وي لګېدلی، ځلاند چغې کړي چې ملکي کسي وویش. دا ولې؟ دا ځکه چې امریکا هڅه کوي چې دلته افغانان له واحد نظرۍ راوګرځوي. دوی غواړي چې ټول باید د نظام یا اوسني حکومت ملاتړي نشي. ټول باید یو ډله نه بلکې څو یا حد اقل 2 ډلې سي. یوه د حکومت پر طرف او بله یې د طالب پر هغه وي. دا په دې خاطر که چیرې ټول ولس د حکومت پر طرف شي، نو بیا خو طالب نابود شو، او چې طالب نه وي نو جګړه به چېرته وي. چې جګړه نه وي نو حکومت او سیسټم خو روغ پاتېږي، ورځ تر بلې پرمختګ کوي، امن او پر ځان بسیاینه رامنځته کېږي او اخر هر څه په خپل لاس کې اخلي. نو هغه وخت بیا امریکا ته دلته د پاتې کېدلو په بله پلمه نشته، نه بالکل نشته.